بسم الله الرحمن الرحیم. د تعبیر خوب په سلسله کې یو بل ورور چې هغه خوب یې ماته ویلي و او ما خوب ورته تعبیر کړ او هغه ډېر زیات خوشحاله شو. نو د هغه اواز ما درته دلته ثبت کړی ده او خپل تعبیر مې ورته لېږلی. هغه مې بیا وروسته چې هغه څومره خوشحاله شوی ده او څومره د تعبیر نه خوښ شوی، نو هغه هم دلته دغه جذبات شته. مولوي صاحب الله دې ژوندی لره، خوشحاله لرې، ډېر ښکلي او خوبنامې دي او خوب معنی ورکوي. الله دې خوشحال کړه، په عمر کې دې برکت شه، مسلمانو خدمت ته خلک تفشیش کوي، سوچ فکر کوي. مولوي صاحب یو خوب و، هغه ما لیدو، نو لکه د مرغۍ، د وړې وړې مرغۍ نه وي، د چنګ 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 د اواز چې کوي، دا مرغۍ، نو ډېرې مرغۍ بیخي زیاتې ونې کې، نو زه پسې وځم، ښکار یې کوم، خو ښکار یې ونه کړم، خو ډېرې زیاتې مرغۍ وي. دا مې خوب کې سره لیدې، که دې په حواله کې دی معنا راکړه د خوب تعبیر دې ته وښیلو. خوشحال دی، عزت شي. نو ما ورته تعبیر کړی ده، وایس ما دې پسې دی ریکارډ کړی ده، هغه تاسو پلی کوم. دې باندې تعبیر کېږي چې ستا څومره ښه آرزوګانې دي، نیک خواهشات دي، د زړه ارمانونه دي، دا انشاءالله په پوره کېدو دي او شرایط ورته برابرېږي او ستا په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته ډېر ښه ملګري لرې، ستا د ښه اخلاقو په وجه باندې ملګري دې زیات دي او ستا د ارمانونو پوره کېدو دا ورځې نږدې دي او مشکلات کوي، مالي یا څه قیود وي در باندې، څه بندشونه وي، انشاءالله دا ټول ختمېږي. او سړي سره صبر سره، لکه ښکار څوک کوي هغه باید ډېر محتاط واوسېږي، ډېر ونه خوځېږي، شور ونه کړي او وارخطایي ونه کړي. دغسې دا ستا کارونه هم دا ستا امور هم چې د ژوند څه ده، نو په دې کې به ته وارخطا کېږي نه، شور و شکایت او بل خوا ته به متوجه کېږي نه، بل چا ته به شکایت نه کوي. بس خپل ترتیب لکه ښکار چې یو څوک کوي، هغه څومره احتیاط کوي، څومره ارام وي، حتی که څوک ورسره لانجه کوي، خبرې هم کوي، دا ورته اشاره کوي، بس هغه خپل ځای او خپل ترتیب او خپل هدف پسې روان وي. نو دغسې ستا څه کوم هدف او کوم ترتیب پسې روان یې، دې ته انشاءالله ته رسېږي. خو ته په ارامه باندې حوصلې سره او ښه خپل دې هدف او دې مقصد ته متوجه اوسېږي. دا به وروسته مشکلات دی او دا دغه دې حل شي او داسې ښکاري چې مالي مسایل به وي یا به څه قیود وي، سختګیریانې به وي، د اوسېدو د ګرځېدو، انشاءالله دا ټول حل کېدو دي. الله دې درته حل کړي ټولو سره مشکلات. والله تعالی اعلم. الله دې صحتمند کړه، الله دې عمر درکړي، سره د صحت هم سره شرط دی. خوشحال شئ، ما تسلي دې وکړه. رښتیا وه چې لږ مشکلات وو ما باندې ډېر زیات، لږ نه ډېر زیات ګیر شوی وم، خو انشاءالله د خوب تعبیر چې تا وښیلو، انشاءالله دغسې روانه ده خبره د الله په فضل کرم سره. خوشحال شي، عزت شي، الله دې ژوندی لره، د خلکو د خدمت دپاره دې الله ژوندی لري او اوږد عمر د الله درکړي، سره د صحته او نور انشاءالله